د ایران جمهور رئیس مړی د پنجشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ایران د هلیکوپټر د پیښې د قربانیانو د مراسمو تنظیمونکي وایي چې دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس ابراهیم رئیسي خاورو ته د سپارلو مراسم به د پنجشنبې په ورځ د مې 23مه د مشهد په ښار کې ترسره شي. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس مهر د دغو مراسمو د تنظیمونکو له قوله ویلي چې د ابراهیم رئیسي د جنازې مراسم به د سهشنبې د ورځې د سهار په 9:10 ختیځ آذربایجان کې د تبریز په ښار کې پیل او هممهاله به د کم په ښار کې هم دوام ومومي. دغو تنظیمونکو ویلي چې د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د مړو شویو کسانو ملت شهیدانو سره د خلکو د مخاخي مراسم به د سهشنبې په شپه په تهران کې د امام خمیني په جومات کې ترسره شي. په مشهد کې خاورو ته د ایران د جمهور رئیس د مړي د سپارلو د مراسمو د مخه د هغه د مړي سره د مخاخي مراسم به د جنوبي خراسان ولایت کې هم ترسره شي. د ایران حکومت د چهارشنبې په ورځ د مې 22مه په دغه هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړه. همدغه شان په ایران کې د ښوونځیو ازموینې د دې اونۍ تر پایه پورې لغوه شوې او ایران حکومت له خلکو غوښتي چې د سهشنبې د ورځې څخه د پنجشنبې تر ورځې د ولایتونو ته له سفر ډډه وکړي او د هغه پر ځای د ایران د جمهور رئیس او د هغوی د ملګرو په جنازه کې برخه واخلي. جمهور رئیس ابراهیم رئیسي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان د تبریز امام جمعه الهاشم د ختیځ آذربایجان ولی ډاکټر ملک رحمتي د یکشنبې په ورځ ناوخته د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د دیزمار ځنګل سیمه کې د هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د دوشنبې په ورځ د مې 20 د ولسمشر ابراهیم رئیسي په مړینه د 15 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. خامنه‌ای په ختیځ آذربایجان ولایت کې د رئیس او یو شمېر نورو ایراني چارواکو له مړینې یوه ورځ وروسته په یو رسمي بیان کې وویل: زه 15 ورځنی ملي ماتم اعلانوم او د ایران ګرانو خلکو ته خپله خواخوږي وړاندې کوم.